په سلامونو مو هرکلی کومه خوښ یم چې له تاسې سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د پاکستان د سوپر لیګ په باره کې ده. لکه څرنګه چې تاسو ټول خبر یاست، اولنۍ لوبه یې نن وشوله چې دغه لوبه اسلام آباد وګټله او لاهور قلندر په دغه لوبه کې ماته وخوړله. او آیا اوس څرنګه کولی شو چې دغه لوبې په خپل موبایل کې لایف یا په ژوندۍ بڼه باندې وګورو؟ نو نن به زه تاسو ته یو ډېر بهترین اپلیکیشن درته وښایم چې تاسې کولی سئ له دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ او دغه لوبې لایف وګورئ. بخیر د پاکستان له لیګ څخه نورې د دنیا هره لوبه چې وي چې لایف ښودل کېږي، کولی شئ له همدغه اپلیکیشن څخه یې تاسې لایف وګورئ. نو د دغه اپلیکیشن نوم چې ده لیو سپورټس پلس یې نوم ده. دا اپلیکیشن په سامسونګ موبایل کې، آیفون کې، کمپیوټر کې، په هر یو کې صحیح کار کوي او ویډیو یې هم فل ایچ ډي وي. په دغه اپلیکیشن کې چې د وطن تلویزیون لینک هم شته چې هغه هم ډېر زیات کرکټ خپروي او هره لوبه چې لایف وي هغه وطن تلویزیون یې هم خپروي. تاسې کولی سئ هغه تلویزیون هم دلته پکې پیدا کړئ او استفاده ترېنه وکړئ. نو یو ډېر بهترین اپلیکیشن ده، کولی سئ دغه را ډاونلوډ کړئ. لکه څرنګه چې تاسې لوګو ګورئ، تاسې چې په پلی سټور کې سرچ کړئ، کولی شئ له پلی سټور څخه، له ګوګل څخه، له هره سایډه څخه یې تاسې کولی شئ چې دغه را ډاونلوډ کړئ. نوم یې ده نو لیو سپورټس پلس یې نوم ده، همدغه یې لوګو ده لکه څرنګه چې تاسې ګورئ په دې تصویر کې. نو بس او هر لوبه چې لایف وي بس د هماغه لینک هلته پکې ورکوي، بس کلیک ورباندې وکړئ نو ډایرکټ یې بس تاسې ته رړی په ډېر ښه کیفیت باندې، په فل ایچ ډي کیفیت باندې، او ویډیو یې هم هېڅ نه بندېږي او په کم انټرنیټ باندې هم ډېر بهترینه کار کوي او زه خپله هم استفاده ترېنه کوم. نو که غواړئ چې استفاده ترېنه وکړئ نو همدغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، بهترین اپلیکیشن ده. نو کوم ویډیو خوښه سوې لایک او شیر یې کړئ او د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.